پتا خو به لا دا بدلگی زما خو په زړه کې دا پرته ده که وس مې ورسېدلو کم قرآن چې په مدرسه کې پړاومه د دې قرآن انګازې به د چیف جسټس آف پاکستان د ټیبل نه راخېژوم انشاء الله العزیز. زما خو په زړه کې دا ارمان پروت دی د جماعت په تاخونو کې پروته زما مظلومه قرآنه اویا کاله په پاکستان کې د نورو کتابونو د لاندې پاتې شولې، اویا کاله په پاکستان کې د فرنګي د نظام په زنځیرونو کې بند پاتې شولې، د زنځیر دا کړۍ به درنه ماتوم انشاء الله العزیز. مظلومه قرآن په پاکستان به د حاکم جوړوم انشاء الله العزیز. ته زما مدرسه کې نه برداشت کې او زه ته مدرسه یادې زه به د پاکستان په عدالتي او معاشي او سیاسي نظام باندې حاوي کوم انشاء الله العزیز. دا مې عهد دی د دې قرآن سره، دا مې وعده ده د الله په دې کور کې، دا مې د خپل زندګۍ مشن دی، دا مې د خپل زندګۍ د الله رب العالمین سره عهد دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بدله کې به الله رب العالمین جنتونه راکوي، د هغې جنتونو په تمه د الله د دین د سربلندۍ او د قرآن د حاکمیت دپاره انشاء الله العزیز مونږ او تاسو ټول به مرسته کوو، ملګرتیا به کوو د عالمانو انشاء الله العزیز. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو د دې دینی مدرسې دا خدمات په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. او مونږ ته بعضې خلک وایي ای رونو الحمدلله زمونږ علما خو زمري دي، د سعودي عرب علما د حرمینو په خاوره حق نشي بیانولی. ما بله ورځ یو خبره وکړله چې په موسم الریاض کې د حرمینو په خاوره باندې لغړې او بربنډې یورپي ډانسرانې دا وګډېدلې، خو چرته د حرم مکی او د حرم مدني امام جرأت نشي کولی چې د سرکار نه لیکلی شوی تقریر د هغې نه علاوه یو لفظ د خولې نه وباسي. د حرمینو علما ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، دا آیت په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نشي بیانولی. او پاکستان کې دا فقیران او ملنګان او درویشان علما دا هغوی د خطیب به کم از کم د میاشتې پاکستانی 10 لکه روپۍ تنخواهي، لوی گاڑی به ودرولی، لوی مراعات ورله ورکوي. زمونږ دی له مونږه 10 زرم پاکستانی نه ورکو د میاشت، خو د حق ګویۍ عالم یې دا دی مسجد نه الحمدلله په پارلیمنٹ کې دننه د حاکمانو په سترګو کې سترګې ورکوي او د الله په فضل و کرم سره حقه خبره ورته مخې تږدي. دا اوس زمونږ او ستاسو په دې ملک کې د سن 1991 نه د دیني مدرسو رجسټریشن بند و. اسلامی جمهوریه پاکستان ته وګوره، سینما رجسټر کیږي، میوزک سنټر پکې رجسټر کیږي، هر یو څیز دپاره رجسټریشن شته، خو د قرآن د ښودلو د ځای رجسټریشن باندې پابندي وه. الحمدلله حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب له الله د دنیا او د آخر بهترین بدلی ورکی. د پاکستان د 1,000 مدرسو د 6 لکه حافظانو طلباو طالباتو د سرونو سیبان او سورې الله جوړ کو. 26 لاک طلباء و طالبات زمون په ادارو کې په پاکستان کې تعلیم حاصلوي، د هغې د مدرسو د رجسټریشن قانون یې د اسمبلی نه پاس کو. الحمدلله اوس به زما مدرسه رجسټر کیږي. دا دومره وخت مې په غیر رجسټرډ ادارو کې د الله قرآن ښودلو. دا علما دا چې په هر ځای کې د الله رحمت دی، دعا ورته کوئ.